د کړنګل درې ته. و وسه صفت رانه وشه او دیم بس کابل نه راوواللې نو راورسېدله په ځان پوه نه شولې ځان پوه نه شولې واورې خو راغلله بس. دا دره خو مخکې چې وه په تیر دولت کې دا د مرګ په نوم باندې مشهوره وه. د خامار د خدای په قدرت په دغه ګټه باندې دغه شان نقشه برابر ده لکه بالکل هو خامار دی. بله د دې په سر کې ما خلک نیسي وایي هغه روپۍ راله راکړه. السلام علیکم. د ودان ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو ستړي مشئ. درنو لیدونکو د جنتي وطن له څنډو به یو څنډې ته ځو او دغه به یو ډیر اوږد سفر وي. د ماڼوګي ولسوالۍ د وځو د کړنګل درې ته. د کړنګل د درې به تاسو ډېرې جالبې قصې اورېدلې وي او ډېرې جالبې قصې له ځان سره لري. زه او د کړنګل د درې به دغه جالبې قصې راسپړو له تاسو سره به شریکوو. نو په لاره کې به راسره استاد یم او د استاد نه په دې لاره باندې تپوسونه هم کوو. د دې لارې به ښې خاطرې هم راته وایي. په دې کې ښه کلي راځي، ښې منظرې راځي. دغه به ټول تاسو سره شریکوو او زه به د کړنګل ته به ځان رسوو او هلته به د خلکو سره د هغوی د ستونزو د هغوی د رواجونو په اړه د هغه ځای ښکلاګانې دغه هر څه به له تاسو سره شریکوو. نو له موږ سره به تر پایه پاتې کېږئ او دغه خپرونه به ګورئ. زو د کړنګل پورې لوري. درنو لیدونکو نو د کړنګل د درې پر طرف روان یو او دغه د کاکا په خبره چې دا د عمر کلی چې دی د هغې خرنی حد ده. دلته یو جالب دغه پکې دا ده چې دلته د خامار په نامه باندې یو تیږه ده، یو غټه تیږه ده. نو دا یو ځان سره یو ښه تاریخ لري. خو لنډ معلومات د کاکا نه کوو. کاکا که دغه لنډ معلومات لیدونکو سره شریک چې د خامار څه قصه ده. د خامار د خدای په قدرت په دغه ګټه باندې دغه شان نقشه برابر ده لکه بالکل هو خامار دی. او پخواني خلکو به داسې ویله چې یاره دا علي صاحب که شیر علي صاحب و هغه دا شان راغلی و او دلته کې لمونځ کړی و د خامار راوته بیا هغه به یې ګزارونه پې کړي بس وهلی و وژلي نو هغه الله پاک ګټه کړی نو هغې نه الله ګټه جوړه کړې. دغه د ګټ نشان چې کوم دی د خامار نشان دی بس هغه رنګ جوړ لري. ډېر خلک به د دې د سیل لپاره هم دلته راځي. خلک راځي و تماشې دی ډېر خلک راځي د عبرت دپاره. راځي ولا خلک. د دې لارې پخوانۍ کومې خطرناکې قصې درته یادې دي؟ ولې راته ما باندې خپله په همدې ساحه کې دا چې کوم ځای ولاړ یو دلته په ما باندې بم پاسېدلی و ډاکسن را سره و هغه هم ختم شو. 2 کسان سوداګر و هغه بیچارهګان هم شهیدان شو. مطلب ته پکې الله بچ کړل او نور پکې منځ لاړ زه پکې الله بچ کړم ادوانه شهیدان شو. دغه کوم بمونه چې وو یا دغه دا داسې شخصي وو که نه د امریکا او ناټو ځواکونو ته یې خوستل شوي؟ بس کېدای شي امریکایانو ته یې خوستل شوي وو. بس نور الله ته به پته چې دا ریمونټي به یا به بې ریمونټ مثال د خبرې که نه ځینې پکې فشار والو ځینې دغه نو کېدای شي چې دغه چاره طریقې وه خو ایښې خو موږ ته مسلمانانو ته نه وو. د امریکایانو د انګریزانو د خوا نه به بیا په موږ یو پاسېدو موږ هم دغه شان خراب. ته خو به اوس مطلب ښه روغ جوړې کوم ځای کې خو به دې نیمګړتیاوې نه راغلي؟ نه نیمګړتیا شکر دی نشته دی بس دغه هسې دا دماغي حسارات لږ دغه دي. زو مخکې او نورې قصې به پورته کوو د خیر سره.
درنو لیدونکو نو د کړنګل په لاره کې یو زه تر ورسېدلو چې دلته ډېر ملګري راغلي دي او همدلته بس سړولې ده دلته چې دی پخلی هم کوي او همدې ځای پورې په چکر راغلي دي دې سره لنډې خبرې کوو او بیا یې موږ ځو پورته او دوی هم دلته پاتې دي یو کس چې تاسو به یې پیژنئ په رکوټ اختر کې مو سره ما خبرې کړې وې لاندې په کنډګل کې مې ورسره فکر کوم خبرې کړې وې که په بارکانډۍ کې مې کړې بارکانډۍ کې یو ټکی راته ویلی و هغه بیا ډېرو ملګرو خوښ کړی مو چې روژه مې وی په اوږدو تېره کړله که نه نو دا راته ویې وه چې د عرفې روژه دې څنګه وه ولا د عرفې روژه خو ډېره ښه وه هغه اختري پسې ګرځېدلو ښه وه هغې کې تېره شوله نو عرفې روژه خو ډېره سخته وه بیا اختري پسې هم ګرځېدلې څنګه ولا لږ تکلیف و خو موږ د دې اختري تلاش کې وو نو په روژه نه و پیښ شوي ډېره ښه تېره شوه تا څه ویله چې بې غوښو اختر را نشي راوړی بې غوښو اختر را نه شي و بس اختري پسې ګرځېدلو نو روژه ښه تېره شوه اختر دې څنګه و اختر هم ښه برابر اختر و بس دغه دی دا ښه چکرې مکرې هم پکې وواللې نن یې خرنۍ ورځ ده د اختر او دا نور ملګري د لرې ځای نه راغلي که هم د نږدې ځای نه سره راختي دي دا ملګري خو سروبي او کابل نه راغلي دي او د دې ځي چا صفت کوو چې اوبو نه او کړنګل کې یو ښه ځای دی یو ښه چینه لري یخې اوبه دي پاکې نو هغه موږ لاندې تصمیم ونیو دوی هم چکر ته دلته راوستله د کابل نه د کړنګل په نیت راغلي دي کابل نه هم د کړنګل په نیت راغلي وایي چې دلته به چکر ووو د دې درې اوصافو ته خلکو بیان کړي وو نو بس دلته راللو ته راته خپلې وې وه مخکې کله راغلی وې که ستا ما اول ځل ولا زه مخکې یو ځل راغلی یم دا مې دویم ځل دی چې دلته راللم مطلب دا صفت دې په خپله کلی دی چې ځان لرې کار ګټه اوس دا صفت رانه وشه او دی هم بس کابل نه راوواللې نو راورسېدله په ځان پوه نه شولې ځان پوه نه شولې واورې خو راغله بس قسمت یې شوی و نو ماشاءالله تاسو دوه ورونه بیخي هم شکلی وایي زه چې رالم ما ول دې ته ویلم ته معلوم یې که نه بیا راته دې ملګري ویله چې نه دا ورور دی د دې په سر ته چا ډېر پازاب کړی که ستا په سر یې دا ډېر پازاب کړی دی ولا دا کله زما په سر پازابوي خلک ترې ناڅاپي غاړې اخلي بازار کې او کله د دې په سر کې ما خلک نیسي وایي هغه روپۍ راله راکړه نو دغسې پازابونه لږ لږ کېږي خلک تېروتنه کوي نه قرضونه وروره ته ډېر کوې که دا یې ډېر کوي نه قرضونه خو دا ډېر کوي زه داسې دونه قرضونه نه کوم که نه او خلکه مطلب دې په سر ته چا رانیولې دا خپله خبره په تا در واړوله ډېر ډېر و رانیولی یم دا خبره په ما راواړوله ډېر قرضونه به دې هم خلاص کړي دي ولاړ زیات مې خلاص کړي دي او حساب مطلب ډېر څه غټ پروت دی خو ته اوس حساب نه کوې او زه اوس حساب نه کوم حساب ډېر پروت دی معلومه د خلکو همداسې وایي د هغه استاد نه موږ اورېدل دا کومې اوبه چې را روان دي دا ټولې د یوې چینې دي دغه چینه ته خپله لیدلی حقیقت دا د یوې چینې دي که نه ډېرې چینې دي دا په حقیقت کې خو به دا چینې او دا راونه ډېرې خو راټولې شوي یو ځای ته دي یوه چینه ده او خلک یې ډېر صفت کوي ښې اوبه دي پاکې معدني اوبه دي یخې نو موږ هم دې چینې سیل له دلته چکر له راللو دغه چینې ته ورغلي وي پورته موږ خو لاړو فکر کومه لرې ور ونه رسېدلو دا د چینې لکه دغه کومه سرچینه چې دا هغه ډېره لرې ده نو دلته راوتلي دي هغې سر له پورې موږ لا نه تلي بس هم دلته راللو پورته خو به ډېرې چینې نورې مې پورته بلا ډېرې چینې دي او ولا ښه دره ده کړنګل نو چینې پکې ډېرې دي اوبه پکې ډېرې دي او دا ځنګلونه یې د خلکو والي دي هغه پکې لږ کم دي اوس او د زمونږ ډېر لیدونکي دي او خبره خارج میشت به زمونږ ډېر لیدونکي دي څه پیغام ورته لري بس خارجیانو ته هغه د ورکوټ اختر پیغام مو ورکوه چې پیسې ډېرې رالیږئ بل ورکوه نه بس خارجیانو ته او کوم وروڼه چې مسافر دي هغې ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم او خدای دې خوشحاله لري او الله دې له قسمت وکړي چې خپل وطن له راشي او د خپل وطن آباد کړي ډېره مننه الله دې ژوندی را مهرباني درنو لیدونکو معلم صاحب سره هم خبرې وکړلې دغه کوم ملګري چې کابل نه راغلي دي دوی سره هم یو څو خبرې کوو وروره ستړی مه شي او نوم دې څه راوړي مننه نوم مې بلال ده او کابل ولایت سروبي نه راغلي د کابل نه ستړی مه شي کونړ ته په خیر رالي
څنګه ده د کړنګل دره څنګه ده؟ ولا مون خو دلته راغلو چکر دی پاره او دا ماول زلو او ماشاءالله ډیره ښه دره ده او ډیرې سیندرۍ لري او موږ دلته د چیني د هلکانو صفت کړو چې داسې یخې اوبه دي د اوبو دپاره راغلو او لا خو همدا د محفل هم شروع ده او کارونه روان دي او دلته د ډوډۍ بندوبست کړی ده ډوډۍ به دلته خورو او بعد د ډوډۍ نه به بیا انشاءالله بیا بیرته ځو. پورته خو مې اراده نشته چې کړنګل ته نور وخیږئ؟ نه پورته هم دا اراده نشته ده او پورته همدوغره اراده وه چې موږ همدوغره راغلو. مطلب معلم د دغه ځای پورې صفت کړی پورته نه دی کړی؟ معلم د همدغه ځای پورې صفت کړی و او دینه مخکې اجازه ملګرو هم ورنه کړی وه چې همدونه صفت دې بس ته چې دا کوم دې کړی و نور صفتونه کې چې بیا نور خرابېږو. زیاتره ملګري د کونړ نه بیا د کابل ته چکر ته ځي، تاسو کونړ ته راځئ، د کابل هوا ښه ده که د کونړ هوا ښه ده؟ ولا داسې ده چې کابل ښار ده او دا چې دي درې ده نو درې لري نو په دې بابت کې بیا کابل چې دا لږ ګرم ده او دا درې لري سوری زیات لري نو دا واپې ښه ده په کابل باندې. یو پوښتنه کومه، په تېرو وختونو کې چې به د کړنګل نوم چا واورېدو یو ډېر د ویرې احساس به یې کوه، اوس ورته چکر ته راځو څومره خوشحاله؟ ولا دا دره خو مخکې چې وه په تېر دولت کې دا د مرګ په نوم باندې مشهوره وه او اوس خو ماشاءالله امنیت دی، لکه مثال هر سړی داسې په ډاډه زړه راتلی سي او نه کوم ډار شته نه کوم ترس شته، بس هر سړی په ډاډه زړه کولی سي دې درې نه خوند واخلي او دې درې ته راشي چکر ووایي. موږ خو دې ځای پورې راغلي یو داسې دوستان ته چې هغه دې نه مخکې ځي سرونو ته خیږي او ډېر مزیدار ځای ده، موږ ترې نه خوند واخیسته. کولی سي نور هر څومره دوستان چې په ښه په ډاډه او په شفافه ډول راتلی سي. تا نه ډېره مننه وروره. او ستا نوم څه دی؟ ته راته ځان معرفي. زما نوم یوسف خان ده، سروبي ولسوالۍ یم د جګدلک د کلي. ښه یوسف خان وروره، ته څومره خوشحاله یې اول ځل کړنګل ته راغلی؟ زه والا ډېر خوشحاله یم ځکه دې نه مخکې 2 ورته زه نورستان ته لاړم چکر لپاره او بیا مې زړه تنګ سو، هغه جنه دلته انډیوالان دي، دا زموږ انډیوالان دي کور آباد معلم صاحب دي، دا ټول موږ ته ډېر قدر عزت راکړ، ډېر ته خوشحاله یو. بس لاړو چې پیج درې کې هم شپه وکړه، سیند غاړې ته راغللو، اوس دلته کړنګل ته راغللو. دا مو کتل دا علاقه ما نه وه لیدلې، نور مې هر ځای لیدلی و دا کونړ کې، یو دا پاتې و مالې راځه دا مو ګوره که نه. اختر د کومه بیت ټپه ټوقه چې لیدونکو سره شریک نه ټپه نه ده زده. د ژوند یوه ښه خاطره دې راته؟ والله ژوند دا یوه ښه خاطره ده، بس خپل انډیوالانو سره راټول یو ښه خوشحاله یو، الله دې ټولو خوشحاله زندګي تېره کړي او الله دې په افغانانو باندې ورحمېږي چې تل همدا رقم خوشحاله اوسي او دا رقم ارامه وطن کې ګرځو. موږ زه 1 بجه زه نورستان ته رسېدلی یم، د شپې هېڅ مشکل نشته. هېڅ مشکل نشته. ډېره مننه او تا ته یو ښه چکر غواړم. خیر خوشحاله اوسه. درنو لیدونکو، نو راورسېدلو د کړنګل اولني کلي ته، دغه مخامخ چې ښکاري دا د بیبیل په نامه کلی دی. ورځو به دغلته ډېره ښایسته هوا لګېږي، نو ورځو به مغلته او نور به بیا هلته د هغې سره کلي کې د خلکو سره د نږدې نه خبرې کوو.